امریکا اوکراین ته د روس نه د دفاع لپاره د پیټریاټ میزایلي نظام د صدر ولادیمیر زيلنسکي په غوښتنه ورکوي. سکه هم امریکا په ښکارا د دې فیصلې اعلان نه کړي خو روس پر سخت غبرګون خوده. نستایательно советуем. موږ واشنگټن ته په سخت مشوره ورکو او څوک چې په واشنگټن کې فیصله کوي ورته په حتمی ډول وایو چې زمونږ د پرله پسې خبرداري نه دي سنتیجه وباسي. په خپل د فیصله وکړي چې ولی اوکراین ته د پیټریاټ په شمول دفاعي نظام او خلک ورکوي. د روس پوز جایز ترجیحي اهداف لري. обслуживающим персоналом. پینټاګان د زیارت پنځشنبه په ورځ ویلي د روس خبرې بعد د میزایلي نظام انتقالولو عمل متاثر نه کړي. The US is not. د امریکای د روس سره جنگ نشته. مونږ ور سره سشخړه نه جوړو. یوکراین دفاعي ضرورتونه لري او زمونږ پام د یوکراین سره حفاظتي مرستو باندې دی. متحده قومونو تازه ریپورت کې ویلي روس د بشري حقوقو سرغړونې کړې دي او اوکرایني ولس یې د ستونزو سره مخ کړي. میسایل سټرایکس اون سیویل د عام خلکو اډانه د بجلی اوبو او توانایي پر نظام میزایلي حمله په خاصه توګه په لکونو خلک د ژمي په سخت موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي. situations of vulnerability. د اوکراین چارواکي وايي روس د منسوبې د لاندې دا کار کوي. کرملن ته معلومه ده چې په لنډه موده کې ورته بریا حاصلول ناممکنه ده ځکه د وسلوالو انخطو د لارې د شخړې اوږدولو کوشش کوي چې مقصد یې یوکراین او شراکتدار ستړي کول دي. د روس صدر پرون د زیارت پنځشنبه په ورځ وویل د غربي نړۍ بندیزونو یې معیشت یوازې 2.5% ځپلې دی. غربي نړۍ هڅه کوي چې د بندیزونو له لارې موږ په نړۍ کې د ترقۍ له دایرې وباسي خو موږ به چیرې هم د ځانته کېدلو یا ګوښه کېدلو لاره خپله نه کړو. د متحده قومونو په راتلونکي ممکنه قرارداد کې په روس د جنگي جرمونو تورونه پوره کړي شوي دي. د امریکا په کانګرس کې هم د داسې قسمه قرارداد پاس کولو هڅه روانه ده. روس هیواد نسل کشي کړې ده خو موږ په دې حواله د ستونزو سره مخ یو. سېنات په دې لړ کې قرارداد پاس کړي خو زه نه پوهیږم چې ولې په هاوس کې یې د پاس کولو هڅې کوو خو لا کامیاب شوي نه یو. کانګرس اوکراین ته د پوځي او انساني مرستو لپاره نور امداد ته د حتمی شکل ورکولو هڅه کوي. صدر جو بایدن 13 میاشت کانګرس ته د 20 ارب ډالرو اضافي مرستو ورکولو خواست کړي. د پیټریاټ میزایل نظام ورکولو هرکلی کوو. د هوایي دفاعي نظام په شمول د شپږو نورو ژمنو پوره کول د شوو وعدو برخه ده. زموږ اندېښنه دا ده چې دا به لږ وخت واخلي. د دې جګړې څه سفارتي حل نشته. دا د زور راکمولو جنگ دی چې تر کلونو به روان وي. کانګرس هڅه کوي راتلونکي اونۍ د نورو مالی مرستو منزوري ورکړي.